سلامونه هونې کې هلي هلمند کې چې جوړ او روغ پیاست دغه ورځ کې په امریکا کې د مهاجرت ضد قوانینو په وړاندې مظاهرې ډېرې سوي دي. د امریکا په لاس انجلس کې حالت دومره تریخ شوی دی چې ټرمپ ملي ګارد ته امر ورکړ چې تاسو ژر تر ژره هلته لاس انجلس ته ځان ورسوئ چې حالات ډېر ترخه سوي دي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته خبرې کوم چې ولې د حالات په لاس انجلس کې دومره ترخه سوه او لاس انجلس چې دی ولې دومره بې باوره دی چې ټرمپ ژر تر ژره ملي ګارد ته امر ورکړي چې تاسو ځانونه ورسوئ او دوی د خپل لاس انجلس چې په کومې سیمې کې میشت خلک دي او میشت نظامیان دي هلته پر هغه باندې باور نه لري او دوی ملي ګارد ته امر ورکړو. که څه هم د لاس انجلس والي هلته وویل چې دې ته ضرورت نشته چې کله ملي ګارد راځي د حالات بلا ترنګلی سي مې راسته مګر ټرمپ بیا خپل خبرې ودرېدی چې نه تاسو باید ملي ګارد ومنئ. نن په دغه موضوع کې تاسو سره خبرې کوم چې د لاس انجلس موضوع ولې دومره امریکا ته حساسه ده او دا د یوازې د مهاجرت په هکله باندې ده که نه نور پټ خبرې هم دوی لري. لومړی تر هر څه تاسو باید د امریکا پر تاریخ باندې خپل معلومات ترلاسه کړئ چې د امریکا تاریخ ته موږ وګورو دوی په 1890 کلونو کې دغه سیمه چې لاس انجلس ته او د کالیفورنیا سیمه ده او ډېر سیمې چې دغه سره د مکسیکو د سرحدونو سره پرته ده دغه سرحدونو سیمې چې سرحدونو سره پرته دي د مکسیکو دا ټول سیمې د مکسیکو په جوه او دغه سیمو کې ټول د اسپانیویان پرته دي دلته انګلیسان نشته ټول اسپانیویان دي او دا اسپانیویان چې دي دا د ډېرو وختو کله ناکله د امریکا په ضد باندې بغاوتونه هم کړي دي او چې تاریخ وګورئ تاسو مثلا په 1940 کال کې هم دوی بغاوتونه کړي دي په 1983 کال کې هم کړي دي په 1900 حتی 1980 کال کې هم دا ډول مظاهرې جوړې شوي دي. دا مظاهرې هر وخت په لاس انجلس کې شوي دي او دغه د مکسیکو سرحد ته نږدې دغه سیمو کې ډېر وخت کې دا مظاهرې کېږي او دا مظاهرې هر وخت دې حد ته رسېږي چې د امریکا د حیثیت سره خبره رسېږي. نو نن دا کومه موضوع چې دلته تاسو ته رسېدلې ده دا مظاهره چې شوې ده دا هم په لاس انجلس کې ده. لاس انجلس کې خبر دې ځای ته رسېدلی چې مظاهرچیانو اول کې ویل چې موږ کوم مظاهرې چې دي دا ټول صلح‌آمیز دي مګر نه موضوع دې ځای ته ورسېده چې هلته بانکونه وسوځېدل دوکانونه وسوځېدل او هلته تجارتونه بند سوه سړکانو ته اور واچول سو او ډېر موټران وسوځول سوه. دا حالت هلته ډېر تر کنټرول ووته چې دلته د کنټرول ووته ټرمپ ژر تر ژره ملي ګارد ته امر ورکړ چې تاسو ژر تر ژره ولاړ شئ. ملي ګارد څه کار کوي چې کله هم یو موضوع په یو سیمه کې خطرناکه سوه یا حرکت یې وکړ چې دوی دا احساس وکړي چې دا خطرناکه ده ملي ګارد هغه سیمې ته ځي. کله هم سیمې ته ولاړی هغه سیمې ټول نظامي کېږي ټول کنټرول د ملي ګارد تر لاندې راځي. هلته نه والي اختیار لري نه هلته بل قومندان اختیار لري هېڅ شی اختیار لري. عام و تام صلاحیت چې دی هغه د ملي ګارد سره دی. دا لکه موږ د چټک ګورګون یو داسې درلودلی یو ځانګړي ځواکونه درلود په افغانستان کې هم موږ درلودله او دا ملي ګارد چې دی د انګلستان هم د امریکا له چې دی دا په دغه رقم کار کوي. دلته چې کوم سیمه چې د لاس انجلس په سیمه کې چې تاسو په نقشې کې هم چې د امریکا نقشه داسې وګورئ دا په دغه ځای کې لاس انجلس دی او دا منطقه چې دا ټوله د مکسیکو سیمه ده. دا مکسیکو سیمه ده او دلته چې دا کومې مظاهرې هم چې سوي دي د مظاهرچیانو په لاس کې ټول د مکسیکو بیرغونه دي. دا د دې څخه ښکاري چې دا کوم مکسیکو خلک چې دلته پاتې دي دوی تر اوسه پورې هم خپل مکسیکوي د هویت لري او دوی هماغه موضوع ته هم ولاړ هم دي. اوس خبره چې د خبره دا د مظاهره پر دې باندې راولاړه شوې ده چې د ټرمپ د مهاجرتي قوانینو په هکله باندې چې ټرمپ ویلي چې نور هېڅ مهاجر موږ نه منو که هغه مکسیکو ده که هغه او دغه د مظاهرې کم کسان هم چې دي حدودا 99 سلنه چې دي دا ټول اسپانیویان دي چې هغه د مکسیکو څخه راسي که هغه مثلا د لاتین امریکا کې ارجنټاین یاد کو که هغه مثلا کولمبیا یاد کو که هغه راسو چیلی یاد کو که هغه برازیل یاد کو یو برازیل کې پرتګالیان دي او نور هاخوا چې دي هغه ټول اسپانیویان دي د اسپانیوي ژبې خبرې والا دي. نو په دا خاطر باندې چې دا کوم مظاهره هم چې شوې ده
یعنی 99% کم کسان چې دي د ټول د لاتین امریکا او د مکسیکو او ټول اسپانیوي میشته کسان دي او دوی دا غواړي چې د امریکا چې کوم قوانين جوړ کړي دا باید ختم شي ځکه چې موږ د مکسیکو کوم پول کې چې دی دته موږ هغه د مکسیکو هغه غاړي ته موږ خپل کومان لرو موږ باید رفت آمد ولرو دا کوم دیوال چې تاسو جوړ کړی دا باید ختم شي د مکسیکو په منځ کې زموږ تګ راتګ باید بند شي او د مکسیکو د لپاره باید ویزه جوړه نشي چې موږ په کوم کار چې افغانستان او د پاکستان په منځ کې د شخړه روان ده د ډیورن لاین چې دی دا چې جنجال د مکسیکو په منځ کې هم شته که څه د موضوع د مکسیکو د لپاره حل ده امریکا د لپاره حل ده هلته یو رسمي سرحد دی چې د دوی سره دومره قوت نشته چې امریکا سره وژي مګر هلته میش اسپانیویان چې دي هلته میش کسان چې دي دا کله ناکله داسې کارونه کوي چې دا کارونه چې دي د امریکا د لپاره ریډ فلاګ وایي یعنی سرخ بیرغ وایي چې هر کله چې دغه یو جنجالونه داسې وړ مظاهرې هم که په دغه سیمه کې شروع شي دوی هغه د ریډ فلاګ سیمه بولي یعنی دلته دا ډیر اساسي منطقي دي او دلته چې کله هم د کاغه لاس انجلس دی کاغه کالیفورنیا دی کاغه دغه سیمه چې نږدې د مکسیکو سره دی او په خوا د مکسیکو برخوي اوس د امریکا برخه دي دغه سیمه چې هر وخت هم جنجال جوړ شو امریکا ملي ګارد تر ژر ورته رسیږي چې کله چې ملي ګارد ورته ورسېدلو دا کنټرولي هو دا مازیک د حالت پاتې شو د حالت ډیر قوي کیږي او دا د امریکا لپاره خطر دی او دا مظاهرې وژل کیږي دلته په نور هیوادونو په کې لاس وهنی وکي نو دا خطر باندې دی چې امریکا کې د اوس کې لاس انجلس کې کوم مظاهرې روان دي حالت ډیر څنګه دی د تیر ورځ کې د 9 نیوز پر خبريال باندې هم چې دوی په ژوندۍ باندې راپور ورکړو پولیسو ډزې کړې دي او هغه وهاله هم د چې البته هغه مصنوي مرمي و چې ضربه ورکړي نیوژنی ډزې پر باندې کړې دي چې تاسو باید تاسو مپریږئ او تاسو د حق نه لرئ د استرالیا لومړی وزیر هم په دې حق باندې خپل خبرګون وشولو بهرنی چارو وزارت هم خبرګون وشولو چې موږ میډیا د پر ارزښتون لرو موږ خبري سرویس چې موږ باید په ژوندۍ باندې د امریکا حالات وڅېړو دا ټول اقدام نشي کولای چې د خبريالانو مخه ونیسي یعنی حالات هلته ډېر ترنګلي دي چې خبريالانو ته هم اجازه نشته چې هلته راپور جوړ کړي او په ژوندۍ باندې چې کوم نشرات په هغه ولا تاسو په یوټیوب کې هم لیدل شي د 9 نیوز خبريال چې په لاس انجلس کې وال سوي ده په ژوندۍ باندې نشرات نشریدله اوس په یوټیوب کې هم ست هغه ویډیوګانې ودلته د حالات چې دي د سندي د آسیایي مهاجرو تر کنټرول لاندې نه دي نه هم آسیایي مهاجر بچاره دومره توان لري چې هلته مظاهرې وکړي دا مظاهرې چې دي دا د میشت اسپانیویانو چې په لاس انجلس او کالیفورنیا او دا نږدې ایالتو کې چې د سره دي د مکسیکو سره دي دا خلک راولاړ شوي دي او د مظاهرې هم د هغه طرف دي او نه پکې کې مسلمانان خبر یا د آسیایي خبره د خبر نشته د ټوله د لاتین امریکا او اسپانیویان او اسپانیش ژبې خلک دي چې په دې مظاهرو کې ګډون کړي دي او د مظاهرې ډېر ترخه حالت ته هم رسیدلي دي علماندې چې سم تلاش کړو چې تربیه په لاس پارم شي جاري سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره را سره اوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه